زرینو کرښو ته ښه راغلاست. په نن زرینو کرښو کې به پوه شئ چې د ستونزو سره باید څنګه مبارزه وکړو. که په ژوند کې په هره ستونزه یوازې سترګې پټوئ، دا مو په ژوند کې د پرمختګ مخه نیسي. په ژوند کې د ودې لپاره غوره دا ده چې د ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال د مبارزې فکر او کلک هوډ ولرو، تر څو مو کوچنیو ستونزو ته دا موقع په لاس نه وي ورکړي چې په لویو ستونزو بدلې شي. د ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال د لاندې لارښوونو ګټه پورته کړئ. په افکارو کې مو بدلون راولئ. په ژوند کې د ستونزو سره د مخ کېدو پر مهال تر ټولو لومړی اړینه دا ده چې د ستونزو پر وړاندې مو په خپلو افکارو کې بدلون راولئ. هرې ستونزې ته د یو چلینج په سترګه وګورئ، نه د یو لوی خنډ او کړاو په توګه، ځکه د چلینج سره د مبارزې پر مهال ستاسو ذهن ډیر فعال او ذهني فشار کم وي، نو تاسې په اسانۍ سره کولی شئ د یو لوی مشکل سره په اسانۍ مبارزه وکړئ. همدا ډول که یوې ستونزې ته د یو موقتي خنډ په ډول وګورئ، دا هم تاسو سره مرسته کوي تر څو د هرې ستونزې په مقابل کې پیاوړي واوسئ. د البرت انیشتین په وینا، هغه فکر چې ستونزه یې را پیدا کړي، هغه فکر ورته حل لاره نشي موندلی. نو د ستونزو د حل لپاره په افکارو کې بدلون اړین دی. د ستونزو په حل لاره کې تمرکز وکړئ. د ستونزو سره د مبارزې لپاره دوهمه اغیزمنه لاره دا ده چې د ستونزو پر ځای پر حل لاره تمرکز وکړئ. د یوې ستونزې په اړه افراطي فکر ستاسو ذهني وړتیا له منځه وړي او په دې ډول یو کوچني مشکل نور هم غټیږي. نو غوره ده خپل ذهن کې د ستونزو لپاره مثبتې پایلې انځور کړئ. په دې ډول ستاسو ذهن کې نوښت رامنځته کیږي چې له مخې یې یوې ستونزې تاسو حل لارې موندلی شئ. پیاوړی احساس ولرئ. دا تر ټولو اړینه ده تر څو هر انسان د دې په اړه فکر وکړي چې هره ستونزه حل لاره لري. تل یاد ولرئ چې تر تاسو هیڅ ستونزه لویه او ځواکمنه نه ده. زیاتره خلک چې د ژوند په مختلفو کړاوونو کې د کوم کړاو سره مخ شي، نو دوی داسې فکر کوي چې ګواکې دا یې د ژوند پای دی، خو د حقیقت کې په ځان ناسم باور دی. تر هغه چې تاسو ساه اخلئ، تر هغه تاسو د دې توانایي لرئ چې د هر ډول پیښو سره مبارزه وکړئ. د ژوند هر خنډ ته د پرمختګ له زاویې وګورئ او د هر خنډ په مقابل کې کلک هوډ او عزم ولرئ. یوازې سم ذهنیت تاسو سره د ژوند په دې اوږده سفر کې مرسته کولی شي. په ځان باور ولرئ. په هغه څه تمرکز وکړئ چې آرزو یې لرئ، نه هغه خنډونه چې ستاسو په لاره کې شتون لري. د ستونزو په اړه فکر مه کوئ، بلکې خپلو خوبونو او هیلو ته د رسیدو په اړه فکر وکړئ. همدا تاسو یاست چې هر څه کولی شئ او د هرې ستونزې لپاره حل لاره موندلی شئ. د نن زرینې کرښې مو هم دومره وي. تر بیا الله مو مل شه.